خاوند خپل ښځې سره چې کوروالی وکړي او په دغه وخت کې کمې کپړې اچولې وي یا کم لباس یې اچولی وي، نو په داسې کپړو کې بیا مونځ کول او په داسې کپړو کې ګرځېدل دغه سړي دپاره جایز دی او که نه دی جایز. ګران کتونکو دا ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوال دی او یو ملګري تپوس کړی نو دې د وجې نه ما ضروري غوښته چې دغه مسله تاسو سره هم شیر کړم چې تاسو ته هم دغه مسلې علم راشي. ګران کتونکو چې په کومو کپړو کې یو خاوند خپلې ښځې سره صحبت یعنې ملاقات اختیار کړي، نو که چېرته دغه کپړې هغه که بینان وي که هغه قمیص وي که هغه هر څه شي هر قسم لباس وي، نو اوس شریعت وایي چې که چېرته دغه کپړو ته په اندازه د درهم یعنې نن سبا درهم مثال چې علما د ورغوي ورکوي چې دغه تلې کې څومره اوبه قرارې ونیسي، نو که چېرته دغه پلیتي د دغه درهم مقدار نه زیاته وه، نو په دغه صورت کې په دغه مسلمان باندې دغه پلیتي وینځل فرض دي او په داسې کپړو کې دغه مسلمان دپاره مونځ کول دا نه دی جایز. ها البته ګرځېدل دپاره جایز دي، خو لیکن ښه خبره نه او بهتره خبره نه باید چې دی صفا کپړې واچوي. او که چېرته په اندازه د درهم وي، مطلب دا چې دغه ورغوي برابر دغه نجاست او پلیتي وي او نجاست غلیظه وي، نو په دغه صورت کې په دغه مسلمان باندې دغه پلیتي وینځل دا واجب دي. او په داسې کپړو کې که چېرته یو مسلمان مونځ وکړلو، نو دغه مونځ وشو خو سره دا کراهت تحریمي یعنی دغه مونځ چې دا پر مکروه تحریمي دی. او که چېرته دغه نجاست د دغه درهم نه کم وو، نو په دغه صورت کې بهتر دا دی چې دغه مسلمان نورې کپړې واچوي یا دغه پلیتي ووینځي. خو که چېرته یو صورت هم نه برابرېږي، مطلب نورې کپړې هم نشته او اوبه هم نشته چې دغه پلیتي ووینځي، نو په داسې کپړو کې بیا چې نجاست غلیظه د درهم نه کم دی، نو په دغه صورت کې دغه مونځګزار دپاره په داسې کپړو کې بیا مونځ کول دا جایز دي او په دې کې کراهت تحریمي نشته دی. البته کراهت تنزیهي شته، وجه دا ده چې خلاف سنت دي ځکه چې دا کپړې پاکې نه دي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.